دوستانو یو شتمن سړی یو هوټل ته ورننوت او هلته یې ولیدل چې په ډېری خلک په ډوډۍ خوړلو باندې مصروف وو. یوه ښځه هم یوه کونج ته ناسته وه. ده په لوړ غږ ګارسون ته وویل چې د ټولو خلکو څومره خلک څومره میلمانه چې لرئ د ټولو حساب زه درکوم غیر له هغې ښځې. ده دغه حساب ورکړ او هغه ښځه راجګه شوه له ده څخه یې مننه وکړه. دی حیران شو او په قهر شو چې ولې ما غوښتل چې دا تحقیر کړم او دا راجګه شو مننه یې وکړه. بیا یې غږ وکړ چې د ټولو خلکو د سبا ورځې حساب هم زه تصفیه کوم زه یې درکوم. دوی د سبا هم راشي ډوډۍ د وخوري حساب یې نن زه درکوم. هغه حساب یې ورکړ. هغه ښځه بیا راجګه شوه او ورته ویې ویل چې ډېره مننه کوم. دی حیران شو. د ګارسون څخه یې وپوښتل چې د ښځه لیونۍ ده که څه؟ ګارسون ورته وویل چې نه دغه ښځه لیونۍ نه ده، دا د دغې هوټل څښتنه ده. د دې کیسې څخه مطلب دا و چې زموږ دښمنان یو ښه ده ووایم چې هغوی چې زموږ بدخواه دي او زموږ بد غواړي او هیله لري چې موږ تل له دوی څخه ټیټ او لوېدلي وو. دوی چې کومې کړنې زموږ په حق کې ترسره کوي شاید زموږ په ګټه وي. لکه دې پورتني شتمن چې د ښځې پر ضد هغه ټولو کسانو ته ډوډۍ ورکړه. له دې کاره یې هدف دا و چې ښځه تحقیر کړي، د هغې توهین وشي. خو تر ټولو ډېره ګټه یې چا ته ورسېده؟ هماغه ښځې ته، ځکه هغه د دغه هوټل څښتنه وه. موږ او تاسو ډېری وخت د یو چا له لوري توهین کیږو او غواړي موږ تحقیر کړي، حتی په داسې حالت کې چې له چا سره مو بحث هم نه دی کړی، چا ته مو ضرر نه دی رسېدلی، نه مو له چا سره جنجال راغلی، حتی یوه میږي ته مو هم آزار نه وي رسېدلی، خو بیا هم داسې راسره کیږي. دا ځکه چې ځینې خلک شته چې خوښېږي تر څو نورو ته روحي تکلیف ورکړي او خفه یې کړي. نو ضرور ده چې موږ او تاسو باید دا زده کړو چې په داسې وختونو کې څه وکړو، صبر وکړو او راپېښ حالت څنګه کنټرول کړو. په دې اړه خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت او حوصلې مطالعه ډېره ضروري ده. خو جالبه دا ده چې په اوسنیو مشهورو انسانانو کې د داسې حالاتو اتل چې و هغه څوک و؟ هغه چارلي چاپلین و. چارلي چاپلین په دې برخه کې ځانګړی مهارت درلود. هغه ډېر توهین او تحقیر شو خو هېڅکله نه دی مات شوی. دی د 20مې پېړۍ یو اغېزناک انسان و. دی دومره هوښیار و چې بې له دې چې خبرې وکړي خلک یې پوهولی شول. موږ په دې ویډیو کې په هغو 3 طریقو باندې خبرې کوو چې باید په دغه ډول حالاتو کې چې یادونه مو یې وکړه او له دغه ډول خلکو سره چې هغه سمي او زهرجن خلک دي مخ کېدو پر وخت موږ باید ګټه ترې واخلو. لومړی طریقه چې موږ باید په دغه ډول حالاتو کې ګټه ترې واخلو او ډېره مؤثره طریقه ده هغه سکوت دی. وی د بې عقل ځواب سکوت دی. د بې عقل ځواب څه دی؟ سکوت یا پټه خوله پاتې کېدل. څېړنو دا ثابته کړې چې په 50 سلنه وختونو کې پټه خوله پاتې کېدل د دې سبب کیږي چې مقابل لوری په خپل کار پښیمانه شي. او باید ووایم چې په هغه وخت کې پټه خوله پاتې کېدل ډېر ګټور وي چې دا واضح وي چې د مقابل لوري نیت د تا توهین دی، د تا تحقیر دی، او هغه هم د څه له لاسه؟ هغه د دې له لاسه چې له تا سره کینه لري، هغه د کینې له لاسه. په دغې وخت کې باید 100% کې تاسو خوله پټه ونیسئ. تاسو باید سکوت وکړئ. اصلا دی په څه ډول د تاسو توهین کوي؟ دا یو بحث پیلوي او غواړي تاسو یې ځواب ووایئ او دی وتوانېږي دغه بحث اوږد کړي او تاسو ډېر تحقیر کړي. مارک توهین وایي په دې اړه ډېره جالبه خبره چې کړې مارک توهین کړې امریکایي لیکوال دی. دی وایي هېڅکله له بېعقلانو سره بحث مه کوئ. هغوی یو ځل تاسو خپلې سطحې ته راټیټوي او بیا په هغې تجربې سره چې په خپله سطح کې یې لري تاسو ته ماتې درکوي. دا ډېره جالبه ده. دوی کوښښ کوي تاسو یوه بحث ته داخل کو، یعنې که چېرته تاسو یوه بحث ته له دوی سره داخل شوئ په دې معنا ده چې تاسو د دوی سطحې ته راټیټ شوئ او دوی په خپله سطحه کې تر تاسو ډېر بالا دي، ځکه تاسو د دغې سطحې نه یئ، تاسو د دغې حد نه یئ، حد د تاسو بل دی. پس دوی دغلته ډېرې تجربې لري، په د خپل حد کې تاسو ته ډېر په اسانۍ سره ماتې درکولی شي. په دې ډول کله چې څوک پټه خوله پاتې شي نو مقابل لوری هدف ته نه رسېږي او حتی دا چې په خپله تېره خبره هم پښیماني ورځي. په دې ډول د دې پر ځای چې د تاسو توهین یې کړی وي خپل توهین یې په خپله کړی وي. چارلي چاپلین به ډېری وخت په خپلو لیکنو کې ویل هېڅ وخت کوښښ دا مه کوئ چې تاسو د نورو د قضاوتونو او خبرو په اساس ژوند مخته یوسئ. هغه ټول خلک چې غواړي له نورو سره په توپیر او غیر عادي ژوند وکړي په خپله لار کې چې دوی پرې روان دي حتما او 100% کې به له ډېرو داسې خلکو سره مخ کېږي چې بې د نورو د خفه کولو، بې د نورو د توهین او تحقیر یې بل کار نشته. د دوی بس کار دغه دی چې د نورو توهین وکړي، نور تحقیر کړي او
نور خفه کړي، نورو ته یو ډول روحي تکلیف ورکړي. که داسې ونه شول تاسو پټه خوله پاتې نه شوئ، سکوت مو ونه کړ، پس دوهمه طریقه ده. کله چې تاسو لیدل چې تاسو خرابېږئ، تاسو خرابوي، تاسو ناهیلي کوي دغه ډول خلک، په دې وخت کې ضروري نه ده چې تاسو پټه خوله پاتې شئ. ځینې وخت باید د داسې خلکو هغه زهرجنې کړنې په نطفه کې خنثی شي. دومره اجازه مه ورکوئ چې حتی د خبرو جرأت وکړي. چارلي چاپلين ټول وخت پښیمانه و چې د دې خلکو ځواب یې نه دی ویلی. دا یې وایي زما غلطي دا وه چې هر ځل وځورېدم وخندېدم. نورو هم فکر وکړ چې درد نه لرم، ضربو ته نور هم زور ورکړ. د چارلي چاپلين ویډیوګانې که تاسو لیدلې وي، دای که ځورېږي، دای که تښتي، دای که څوک وهي، دای که هر ډول کې ګوره موږ او تاسو خندوي. نو لومړی طریقه دا وه چې پټه خوله پاتې شو. دوهمه دا وه چې ځواب یې ووایو او دای خبرې ته پرېنږدو. که دغه دواړې طریقې نه شوې، بیا وروسته هغې نه درېیمه طریقه ده. درېیمه طریقه څه ده؟ ځان له هغه سره پرتله کول. 90% خلک چې کله ستا نیمګړتیاوې بیانوي، هغه ټولې په ده کې هم وي، خو دوی په خپلو ځانونو کې نه ویني. په دې اړه پولو کویلو چې د کیمیاګر کتاب لیکوال دی، ډېره جالبه خبرې کړې. دی وایي موږ انسانان دوه سبده لرو، چې یو مو مخکې راځړېږي او یو مو شاته. مثبت او ښه کارونه مو په مخکیني سبد کې اچوو، عیبونه مو په شاتني سبد کې. کله چې د ژوند په لار روان یو، یوازې دوه شیان وینو: د ځان ښېګڼې چې په مخکیني سبد کې د موږ ته د لیدو وړ دي که نه، او له موږ څخه د مخکیني کس عیبونه. ځکه موږ ته د لیدو وړ چې دي، دغه ښېګڼې موږ ته د لیدو وړ نه دي، هغه ښېګڼې مخ ته دي، ځکه دغه شا موږ ته د لیدو وړ ده او شاته یې څه دي؟ دغه عیبونه دي. په همدغه دلیل دوی چې کله زموږ عیبونه وایي، خپله خو یې تر هغه ډېر ولري، خو دا چې هغه یې په خپل شاتني پنډوکي کې په خپل شاتني سبد کې اچولي نه یې ویني. نو په دې وخت کې کله چې مقابل لوری ستاسو په اړه قضاوت کوي، تاسو هم د هغه عیبونه ورته ووایئ. کله چې متوجه شي د ده له عیبو هم نور خبر دي، خوله تړي او تسلیمیږي او نور نه غواړي هغه بحث ته ادامه ورکړي. کله مو چې ولیدل هغه تسلیم شو، نو د بحث کنټرول په خپل لاس کې واخلئ او په ډېر ارامۍ سره موضوع بدله کړئ. په دې ډول به هم له هغه بحث څخه خلاص شئ او هم به له هغه بحث څخه بریالي راووځئ.